شعور د افغانانو ویاړلی میلاد بریالی لوبډله ویاړلی میلاد بریالی لوبډله وایي څوک چې په بدو بدو طرف ته ګوري نو د ځمکې ته یې راوله ویاړلی میلاد بریالی لوبډله ویاړلی میلاد بریالی لوبډله په دې باندې باید تاسو پوه شئ چې د سپورټ او د سیاست خبره ده بدله ویاړلی میلاد بریالی لوبډله ویاړلی میلاد بریالی لوبډله او د زور خبرې مه کوه زموږ پوښتنه وکړه د میکسویله ویاړلی میلاد بریالی لوبډله ویاړلی میلاد بریالی لوبډله ښاغلي افغانان دي راغلي شازلمیان دي او د دې ډېر زیات دښمنان دي ویاړلی میلاد بریالی لوبډله او وایه که نه اشمته چې شیر نه درځي او په پښتو کې د پښتۍ ماتې کې نو مه کوه ګریزګیله ویاړلی میلاد بریالی لوبډله ویاړلی میلاد بریالی لوبډله وی چې کاروان تیریږي او سپي غپیږي نو ته پوه شه چې خبره ده بدله ویاړلی میلاد بریالی لوبډله ویاړلی میلاد بریالی لوبډله یاره افغانانو ستاسو دا کې په ماشاءالله څومره خوږه ده منمم ښه منمم یاره دې سره چې لږ ډولم وې او دا ټاپي او دا غزلې او دا شعرونه ول څه خوند به یې کړو ما به ورته د چمپینس والا ډانس هم کړی ولو خو زه خیر دی بل ورته به یې وکړو سندرې مو ډېر خوند وکړو ګریزګیله په خوله لاس کې ده د ملا صاحبانو حکومت دی دلته به سندرې ټاپې مچه خبره په نعتونو په شتیل کې وې چې در باندې پوهې نه شي که پوهې شول ګوره دا بیر دې په لاس کې نیولی دی دا بیر به دې ملا ته ونیسي او که نه یاره راشد خانه ګرزګل په خپل ځای پرېږدي خو باچا خبره د ژوند نه خوند اخلي زموږ خو په سل مسلو کې راګیرو د خیره سره پیغام وطنوالو ته ورسېدو ښه او چې څوک پرې پوهېږي هغسې هم پوهېږي او که پوه شوي نه که نه نو بل شعر درپسې جوړو سم شي سمو او که نه زموږ د وطن کوکرهګانو مه کوه اشمته مه کوه اشمته سندرې ټپې دې ورته ډالۍ کړي په غوږ دې ووهلو نورې پسې پوهومه خپله که د چا خبر عقل لري او په سر کې عقل نو ټول به په خپله پوه شي او چې نه پوهېږي نو په موږ یې څه که څنګه راشد خانه بالکل نبی جانا په دې خو دې ارزم نه خو ذخیرې د وطن سوالو زموږ د کرکټ سوالو نو په دې خاطر مو ورته دا چې خبره دا ټپي او سندرې ډالۍ کړي که په دې پوهېږي نو پوه دي شي او که نه پوهېږي نو زموږ یې په دې دغه